د خوست ښار یوه څنډه کې مدني فعالان او د ولایتي شورا رئیس د اشر په بڼه ښار کې د چټلیو کثافاتو په صفا کولو کار پیل کړی. ځایي خلک دغه کار یو نیک ګام بولي او وایي چې د دغو چټلیو له امله وړو ماشومانو ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا شوي. دوی ښاروالۍ ریاست په ناغېړۍ تورنوي او د کثافاتو په مخنیوي کې یې پاتې بولي. مخامخ کور دی، باور وکړئ چې له مازدیګره خواته یعنې موږ خپل دغه انګړ ته نشو راوتی، د دې بوی دومره په عذاب کړي. نو تقریبا په دغه 4 کلونو کې ښاروالۍ زموږ دا دعا نه اورېده. دا د ولایتي شورای رئیس دا کور وکړلو، موږ ډېر ونښه شولو، موږ د انسان کې ورسره یو او داسې کې موږ کېرین د ډېر بېهینه ورکېر کوم مړی چې خوړه ډېر نه په تکلیف و تاګر تاګل یاد د وړو کوم میدون زه یو داسې یې نه بند کړی و. موږ دومره ښه شولي دغه ویس وخت کې ریسایز نه پیدا کېږي، مکروبس نه پیدا کېږي، خلک پورې ډېره پیدا دي چې موږ ته دا خدمات وشي. د هر سړی کوشش وکړي د کچرا د مخه نه ورغړي. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي که څه هم د کثافاتو مسؤلیت د ښاروالۍ ریاست دی، خو د خلکو په وار غوښتنو او د ښاروالۍ ریاست ناغړۍ له امله په شخصي لګښت د ښار په یوه څنډه کې کثافات مناسبو ځایونو ته انتقال کړل. علت دغه دی چې د کورونو د نږدې کورونو څومره کورونه چې دغه ځای کې پرته دي د بار غوښتنه چې ښاروالۍ ریاست ته باید وویل شي چې دغه کثافات چې دلته پرته دي د ښار نه په 200 مترۍ کې روري او دلته اچوي. موږ بار دوی نه غوښتنه وکړه چې دغه کثافات باید صفا شي، حتی د سوشل میډیا لارې خو دی ونه کړل. بنا موږ شورای ولایتي ریاست او ترڅنګ مدني فعالون حاضر شول چې دغه ځای صفا کړي. بلخوا بیا د ښاروالۍ ریاست د ولایتي شورا دغه کړنه په لوی لاس غریزي عمل بولي او په دې سره د ښاروالۍ ریاست په چارو کې مداخله بولي. دوی زیاتوي هغه کثافات چې مایع وي د څه مودې لپاره یې د ښار په یوه څنډه کې ځای پر ځای کوي څو جامع شي او وروسته یې له ښاره انتقالوي. دغه یو دی تعصبي اړخ ورکوي دغه شورا و چې تاسو وینئ دغه 4 کوله پیره کېږي، تقریبا 15 کوله وخت پیره شوی دی. په د دومره وخت کې دا مدني فعالون چېرته ول چې یوازې یوه ښاروالۍ ده چې دی ټول نیوکه په ښاروالۍ نه کوي. دغه کثافات چې هغې ساحې ته موږ انتقال کړي دي کثافات مایع و، مایع کثافات چې انتقالوي سرکونه ټول د چټلۍ سره مخامخ کېږي. که څه هم ښاروالۍ ریاست هر 3 میاشتې وروسته خوست میشتو ته د خپلو کارونو په تړاو د حساب ورکونې یوه غونډه هم لري، خو تر ډېره په هغه غونډه نیوکې دا دي چې د خپلو اداري مامورینو په حضور کې دوی د حساب ورکونې په نوم غونډه جوړوي چې ولایتي شورا او نور مدني نهادونه پکې هیڅ ګډون نه لري. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.